السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د رمضان میاشت الله جل جلاله د یو ستر هدف لپاره په موږ او تاسو باندې فرض کړی ده او هغه د پرهیزګاري لاسته راوړل دي. په دې میاشت کې موږ او تاسو له خوراک نه او له څښاک نه او له شهوتونو څخه ځانونه ژغورو. اصلي هدف د دې روژې دا نه ده چې موږ او تاسو فقط خوراک او څښاک ونه کړو، بلکې د الله جل جلاله له دې روژې څخه ډیر لوړ هدف له موږ او تاسو څخه غواړي او هغه دا ده چې موږ او تاسو متقي انسانان وګرځېږو. په دې میاشت کې په حقیقت کې الله جل جلاله موږ او تاسو په صبر باندې روزي. په دې میاشت کې الله جل جلاله موږ او تاسو ته دا درس راکوي چې څنګه یو حوصله‌مند انسان اوسېږو. همدارنګه په دې میاشت کې په موږ او تاسو باندې سختی راځي، لوږه راځي، تنده راځي. دا الله جل جلاله ته اهمیت نه لري. الله جل جلاله ته دا اهمیت لري چې موږ او تاسو څنګه یو مهذب او یو با اخلاقه با فرهنګ انسانانو ګرځېږو. ځکه خو په یو حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام هم فرمایلی دي چې الله جل جلاله ته که تاسو د هغه په خاطر باندې دروغ وینا او له بدو خبرو څخه ځانونه ونه ژغورئ د دې رمضان له برکته، نو الله جل جلاله ته هیڅ ضرورت نشته د دې چې تاسو له خوراک او له څښاک نه خپل ځانونه وژغورئ. نو خوراک څښاک نه ځان منع کول دا یو اسباب دي، دا یو وسایل دي تقوا ته د رسیدو. دا مطلوب نه دی په خپل ذات باندې. الله جل جلاله ته دا اهمیت لري او دا په دویمه سپاره کې ذکر شوی دی. الله سبحانه وتعالی فرمایلی چې ما تاسو باندې روژه د دې په خاطر فرض کړي چې تاسو کې تقوا راشي، پرهیزګار انسانان جوړ شي. نو اصلي هدف د روژې هم دغه ده چې موږ او تاسو الله جل جلاله په داسې ډول باندې وروزي چې د مشکلاتو، د تکلیفونو، د لوږې، تندې، د ستونزو په مقابل کې حوصله‌مند اوسېږو او هیڅ وخت کې هم د خپل استقامت له لاسه ورنکو، پرهیزګار انسانان وګرځېږو. نو د دې په خاطر باندې الله جل جلاله د رمضان په اوله ورځ باندې د رمضان پر رسیدو شیطانان ټول تړي د دې په خاطر باندې چې موږ او تاسو خپل نفسونو ته پریږدي چې موږ او تاسو څه کوو. نو دغه میاشت کې आवाज کیږي چې ای هغه انسانه چې ته ښه کارونه کوي نور هم تکړه شه، نور هم ملا وتړه، او هغه انسانه چې ته په بدو کارونو باندې عادت شوی خپل ځان له بدو کارونو څخه نور بند که او نور بد کارونه پرېږده. نو په دغه میاشت کې دا لازمه خبره ده چې موږ او تاسو په دې باندې خپل ځانونه عادت کو او روږدي کو چې څنګه اخلاق خپل کړو، څنګه له بدو خبرونه، له کنځاوونه، له بدو ردونه، له جنګ او جدال نه خپل ځانونه وساتو. ځکه خو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي کله چې تاسو سره چا جنګ او په رمضان کې یا بدې خبرې او کنځا درته کولې ته ورته ووایه چې زه روژهدار یم. یعنې د روژهدار سره دا نه ښایي. دا نه صرف په رمضان کې بلکې په حقیقت کې دا عبادتونه ټول په دغه ډول باندې الله جل جلاله عیار کړي دي چې موږ او تاسو ته په دې دنیا کې هم ګټه رسي او په آخرت کې هم ګټه رسي. په دې دنیا کې رانه یو مهذب انسان جوړي چې له ګناهونو څخه لرې واوسېږو او په آخرت کې الله جل جلاله د دې بې ساری او د دې ډیر لوړ اجرونه او ثوابونه موږ او تاسو ته راکوي. یوه مهمه خبره په دې اړه هغه دا ده چې په احادیثو کې هم دې ته ډیره زیاته اشاره شوې ده. هغه دا ده چې موږ او تاسو خپل ځانونه او خپل خبرې کنټرول کړو. ځکه خو په یو حدیث کې نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی وای کېدای شي یو انسان یو خبره کوي او د په قصه کې هم نوي ډیره خطرناکه خبره وي، دغه خبره به د په جهنم کې واچوي، د جهنم په کندو کې به خطا کی. او کېدای شي کله ناکله یو انسان د یو خبره وکړي چې د په قصه کې نه ډیره ښه خبره او ډیره د ارزښتمنه خبره وي، دغه خبره د جنت ته ورسوي. نو د دې په خاطر باندې دا لازمه خبره ده چې په رمضان کې دغه یو تربیت موږ تاسو زده کو چې د خپل ژبه په خپل واک کې وساتو. ګډې وډې خبرې، غیبت کول، دروغ ویل، چغلخوري کول، ریشخند وهل مسلمانانو پسې، دا ټول هغه کارونه دي چې په رمضان کې موږ تاسو په ځانګړي ډول دینه منع شوي یو. دا ولې؟ ځکه چې رمضان دا د تربیت میاشت ده. په دغه میاشت کې که تا صبر او حوصله وکړه او خپل دغه استقامت او دا خپل
دا همت دې له لاسه ورنکړه نو الله جل جلاله به تا ته له رمضان نه وروسته هم دغه توفیق درکړي چې یو ښه انسان واوسېږي او د خپله ژبه په خپل واک کې وساتي. نو دا مهمه او لازمه خبره ده چې موږ او تاسو د رمضان هغه اصلي هدف ته متوجه شو، خپل ځانونه اصلاح کو، په ښه عادتونو باندې خپل ځانونه روږدي کو. څنګه چې په رمضان کې حوصله او له صبر نه کار اخلو، همدارنګه به رمضان نه وروسته هم په همدغه عادتونو باندې خپل ځانونه روږدي کو او د عبادت هغه اصلي هدف په خپل ژوند کې راولو. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ټول توفیق راکړي چې له دې رمضان نه ښه درس او ښه پند او ښه نصیحت واخلو. السلام علیکم ورحمت الله.